سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. بیکاري نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یوه ستره ستونزه ده. دا چې په افغانستان کې دغه ستونزه ورځ تر بلې ډیریږي او د افغانستان اقتصادي حالت دومره نه دی چې دا خلکو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي او د بیکاري سره د امنیتي ستونزو او نورو شخړو ډیریدل هم د دې هیواد نورې افغانستان ته نورې ننګونې جوړوي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې موږ سره کوم کولی شو چې په بیړني حالت کې وسو کړی یو څه د کار زمینی برابر کړو او خلک پر کار وکړو چې دغه بدبختي لږ کمه سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیریږو. ښه، لومړی تر هر څه باید خپل جیب ته وګورو چې خپل په جیب کې موږ څه لرو او څه کولی شو. ښه مثال دا دی چې هر څوک غواړي یو کار شروع کړي، دی اولا همدغه ګوري چې زه پیسې لرم که نه لرم. ښه، پیسې لرم، څو لرم؟ دومره لرم. د دې سره څه کار کولی شم؟ دا کوم کار په دې کې کیږي؟ دغه ټول چې سنجش وسو بیا وروسته اقدام کوي. اوس د افغانستان حالت ته چې وګورو، موږ سره پیسې کمې دي مګر منابع شته. اوس منابع چې شته هغه منابع څه دي؟ په لومړی کې موږ ته باید زراعت او مالداري سره باید زراعت او مالداري باید موږ شروع کړو چې دا دوه کرنه او مالداري دا زموږ عاجل کار چې دی همدغه زراعت او مالداري ده. موږ څه کوو؟ که وسو کړی په فراه ولایت، هرات ولایت، نیمروز ولایت، هلمند، کندهار، همدغه ولایتونه چې زراعتي سیمې لري او زراعت ته برابر دي، دغه سیمې څخه موږ په صحیح ډول باندې هغه فارمونه جوړ کړو، ګلخانې جوړ کړو، تر څو کال په 12 میاشتې حاصلات واخلو او د همدغه حاصلات بیا څه وکړو؟ روسیې ته انتقال کړو، چین ته انتقال کړو، هند ته انتقال کړو او ایران ته انتقال کړو. یو ډیره ښه خبره دا ده چې موږ په سیمه کې یو تحقیق کولی شو چې کوم هیواد څه شی غواړي. ښه مثال دا دی چې په هند کې پیاز نه کیږي. هند هیواد چې دی د پیاز سره ډیر ستونزمن دی ځکه چې پیاز په یو لنده سیمه کې نه کیږي. پیاز باید داسې یو سیمه اوسي چې هم وچه اوسي هم لنده اوسي، مګر هند یو مرطوبه سیمه ده چې هلته هر کال دوی د پیاز د ستونزې سره مخ دي چې حتی پیاز 1 کیلو 1500 هندي روپۍ ته هم تیر کال ورسېدل چې هلته د پیاز کمی ده. دوی د نیپال څخه راغواړي، د هند څخه د پاکستان څخه غواړي او د هند بعضې سیمې لري چې هغه سیمې نسي کولی د ټول هند داسې پوره کړي چې بیا وروسته افغانستان هند ته پیاز ولېږله. یعنې موږ د نړۍ ستر مارکیټ د پیازو هند لرو چې هند همیشه زموږ پیاز اخیستلی سي او موږ پیاز ورته آماده کړو، دوی کولی سي چې په خپل مارکیټ کې زموږ پیاز په دوامداره ډول باندې خرڅ کړي. ښه، د هند دپاره څومره پیاز پکار دی؟ دوی وایي چې موږ 15 لکه څو زره متریک ټنه د پیاز پکار دی. یعنی افغانستان کې دا ټول پیاز وکړي بیا هم هند د استعمال ځای لري ځکه چې د هند نفوس چې دی هغه د 1.5 میلیارد ته رسېدلی دی. 1.5 میلیارد نفوس ته چې هر څومره پیاز موږ وکړو وروایستو دوی هلته مصرفولی سي. یو ښه مارکیټ پیاز دی چې موږ پیاز که وکړو، موږ په افغانستان کې پیاز وکړو او د دغه پیازو څخه د همدغه فارمونه د پیازو موږ کولی چې په زرګونه خلک په کار ځای پر ځای کړو. دلته چې اوس فارم جوړوو دی د پیازو، دلته څه باید وکړو؟ د مثال په ډول باندې دغه فارم دی، په دې فارم کې موږ پیاز کرو یې، دا پیاز چې مو وکرله د دې کلنی عاید د دغه پیازو چې دی څو دی؟ 10 میلیونه افغانۍ. څه شو؟ 10 میلیونه افغانۍ موږ د دغه فارم څخه موږ هر کال پیدا کوو. یې دغه 10 میلیونه افغانۍ دولت باید په اوس کې دا باید د ګټې په فکر کې نه اوسي چې دلته د دغه 10 میلیونه افغانۍ څخه باید 15 میلیونه د خلک خزانې ته واچي، 15 میلیون نور ته یا 1 میلیون د کارګر وکړي، 9 میلیون د خپل خزانې ته وشي. نه، دلته د خزانې فکر د سره وباسئ. دلته تاسو چې څومره هم کولی سئ تاسو کارګر وګمارئ. داسې هم نه چې د کارګر رخصته د کارګري پړسوب راسي چې هغه کار هم خراب سي. نه، کارګر ډېر کوي مګر کار پر باندې اسانه کوي او معاش ورته ورکوي تر څو دوی د ماښام ډوډۍ پیدا سي. دغه 10 میلیونه مکمله پر کارګر
کارګرو باندې وویشئ چې کله دی په 10 میلیونه پر کارګر وویشله خو تی برته په مالیات کې راټولوي په برته په غیر مستقیم ډول باندې د دکانداران څخه راټولوي خو اوس د پاره چې خلک به کار دی دغه 10 میلیونه خپل خزانې ته ماچوه د خلکو په لاس ورکه او په برته په غیر مستقیم ډول په مالیاتو ځینې برته ځینې واخله او خلک خوشحاله وساته دا څو زراعت یعنی موږ باید یو ښه تحقیق ولرو چې موږ په کوم هیواد کې کوم مارکیټ لرو دا د پیازو مارکیټ دی چې ان بهترینه مارکیټ دی موږ کولی شو ورته ورسوو بل مارکیټ چې دی هغه چې شي دی هغه د روسیې مارکیټ دی روسیه وګوره که روسیه د قزاقستان دی قرغیزستان دی تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان نه ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان او قزاقستان او روسیه دغه څو هیوادونه چې دي دوی د بادرنګو د ستونزې سره مخ دي ځکه چې هلته سړه سیمې دي او هغه سیمې چې دي که دوی په داسه باندې ګورخانو باندې جوړ کړي هغه ګورخانې باید داسه ورته د تودولو ماشینان ورته وکړي او د تودولو ماشینري که ورته جوړه کړي او هغه ګلخانې وکړي نو دوی یو کیلو بادرنګ باندې په څو ډالر ولیږي 15 ډالر باندې یو کیلو بادرنګ ورته ولیږي که هماغه ګلخانې او هغه ټکنالوژي ورته کار کوي هغه ګرما ورته کار کوي مګر افغانستان یو کیلو بادرنګ په څو ورکوي په 15 سنټه څه او په 15 سنټه ورکوي یعنی په دې افغاني باندې موږ یو کیلو بادرنګ ورته ورکوي نو دا چې موږ دومره بادرنګ ورته ورکوي نو په دې حالت کې روسیه او قزاقستان قرغیزستان بیا دوی لیوني نه دي چې دومره مصارف هلته په ګلخانو باندې وکړي هلته مثلا ګاز مصرف کړي ګلخانې باید توده وساتي ځکه چې په دغه سیمه کې ګوره قزاقستان دی قرغیزستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی یا ترکمنستان داسې یاد کوم تاجکستان یاد کوم روسیه یاد کوم دلته تر منفي 1 پورې دا هر کال د هوا سړتوب لوړیږي که قزاقستان یاد کو هلته هم هوا سړه ده په روسیې کې ډېره هوا سړه ده او تاجکستان او ازبکستان دغه ټول هیوادونه نشي کولی د ابتدایي زراعتي مواد ځان ته دوی په ګلخانو کې وکړي چې دوی زراعتي مواد نشي کرلی بیا خو موږ ورته کولی شو موږ دغه کارونه ورته کولی شو نو موږ وګوره دلته څو مارکیټونه لرو اولا کې د پیازو مارکیټ موږ په بامیان کې ښه پیاز کرلی شو په غور کې ښه کرلی شو که څه هوا سړه هم ده هلته ښه خوږه پیاز راځي او همدا ډول بیا فراه هرات هلمند کندهار په دې ولایتو کې موږ بادرنګ رومیان بانجان بینډي دا کرل شو چې بیا وروسته روسیې ته صادرولی شو او په دې کې موږ باید فکر وکړو چې د ایران اشتباه موږ تکرار نه کړو لکه ایران کې چې د کودو مصرف یې ډېر کړی وي هغه زراعتي مواد یې ټول خراب شو او روسیې بیرته بندیزونه ولګه او ټول یې ورواستوله نو موږ باید په دغه کې دقیق اوسو یعنې دا ابتدایي کار دی چې موږ د زراعت ادرسه ژر موږ کولی شو چې خپل کارګر په کار باندې واچوو په دویم قدم کې موږ مالداري په کار ده مالداري په کار ده چې همدا اوس ګوره همدا اوس که غویي دي که پسونه دي که چرګان دي دغه د دغو غوښه په عربو کې کمی ده یعنی امارات همدا اوس دوی د وزې چې دي دوی د استرالیا څخه راوړي دوی د بنګلادیش څخه راوړي دوی د نیوزیلند څخه راوړي هغه سیمې چې دومره لرې دي مګر موږ کولی شو ګوره چې بدخشان دی که تخار دی کندوز دی لغمان دی ننګرهار دی کونړ دی نورستان دی پکتیا ده دغه سیمې کې موږ کولی شو چې موږ هلته رمي وساتو موږ د پسونو فارمونه جوړ کړو دا فارمونه چې موږ جوړ کړو موږ کولی شو دا فارمونه دغه فارمونو څخه پسونه جوړ کړو او دا عربو هیوادونو ته واستو عرب هیوادونه د پسونو د کمي سره مخ دي او موږ دا غوښه په هغه مارکیټو کې خرڅولی شو دا او د غویو غوښه چې ده د غویو غوښه چې ده همدا اوس ایران د غویي د غوښې سره مخ دی او د عراق د غویي د غوښې سره مخ دی موږ غویي ورته ساتلی شو او غویي چې وساتل موږ کولی شو چې دغه غویي هلته داسې ته واستو ایران او عراق ته واستو یا د بل حدرسه موږ د شیدو پروسس هم کولی شو چې موږ باید دلته شیدې جوړې کړو او شیدې د افغانستان ټول ښارونو ته واستو او دلته یعنې کار زمینه برابر کړو په دا سو د زراعت او مالداري خبره په بل قدم کې موږ باید لاسي صنعتونه وکړو چې غالۍ ده غالۍ زموږ دپاره یو تر ټولو قوي صنعت دی موږ کولی شو د نړۍ په هر ګوټ کې خپل ځان ته مارکیټونه جوړ کړو او هماغه مارکیټونو د حاضرسه موږ دغه غالۍ خلاص کړو د مثال په ډول باندې که موږ په امریکا کې په هر ایالت کې
په هر ځای کې یو دکان د افغانستان د حکومت د هدرسه جوړ کړو، هلته هغه ته کرایه ورکړو او هغه د افغانستان غالي هلته خرڅ کړي. یوازینۍ وظیفه یې همدغه ده چې افغانستان صنعتي شیان په امریکا او اروپا په هر هېواد کې خرڅ کړي. دا زموږ لپاره ډېر ګټه ده. او بل موږ کولی شو چې دلته یو بل برانډونه جوړ کړو. د دې نه وروسته لکه امریکا اپل کمپنۍ برانډ یې جوړ کړی دی، د فرانسې شامپاین هغه شراب دی، مثلا د هاترو فارم برانډونه دي، همدغه د فیشنیف برانډونه دي. موږ کولی شو د خوراکي برانډ جوړ کړو. که ښه مثال په نړۍ کې هغه دا دی چې د عسلو د شاتو برانډ پکار دی. که موږ اوس وکړی په یو برانډ د شاتو جوړ کړو چې دا د افغانستان شات دي، چې همدا اوس نیوزیلند د شاتو یو برانډ جوړ کړی چې هغه په نړۍ کې مشهوره دی او ډېر ګران هم خرڅېږي. موږ هم همدغه ډول برانډونه جوړولی سو، هغه د شاتو، هغه د مثلا د وچې میوو، دغه ډول موږ کولی سو په نړۍ کې خرڅ کړو. موږ باید تجاران وروزو او هماغه تجاران باید هلته په نورو هېوادو کې دوکانونه خلاص کړي او هغه دوکانونه زموږ د تولیدات خرڅ کړي. نو دا کولی شي زموږ اقتصادي حالت ژر تر ژره د بحراني حالت څخه وباسي. دا چې وایستل سو همدغه ژر تر ژره موږ دغه کارونه کولی سو چې بیا تر څو چې موږ معدنیات باسو او نور پیسې راځي، د اوس دپاره دغه کارونه زموږ دپاره یوازینۍ حل لاره ده. که دا کارونه موږ اوس وکړی چې دغه کارونه به وکړو خو ښه دی، او که مو ونه کړه زموږ اقتصادي حالت به هېڅ وخت جوړ نسي او بیکاري کچه به لا ډېره سي او غربت او بدبختي به هم په افغانستان کې لا خپره سي. دا و د نن ویډیو. هیله مند دی چې اوس هم ترلاسه کړی سي. تقریبا په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.